السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ است. افغانستان او بنګلادیش ترمنځ د 53 اوریزه لومړۍ لوبه روانه ده چې افغان لوبډلمشر حشمت الله شهیدي ټاس وګټي، په خپله د توپ اچونې پرېکړه وکړه. د بنګلادیش لوبډلې ډېره خرابه بې خونده توپخونه وکړله. له باران له کبله لوبه 43 اورونه سوله. د خپلو 9 لوبغاړو په زیان سره 169 منډې جوړې کړلې. افغان لوبډلې ته 170 منډې هدف کېښوی. د افغانستان توپ اچوونکو بیا ډېره خوندوره په زړه پورې توپ اچونه وکړله. فضل اک فاروقي، راشد خان، مجيب رحمان، محمد نبي څلور واړو ډېره ښه په زړه پورې لوبه وکړه. د افغانستان لوبډلې په ګټه فضل اک فاروقي 3 لوبغاړي وسوځول، راشد خان 2 لوبغاړي وسوځول، ادارکه مجيب رحمان هم 2 لوبغاړي وسوځول، محمد نبي، عظمت الله عمرزي بیا یو لوبغاړي وسوځوي. اوس مهال افغانستان بیټینګ کوي. رحمان الله ګربز، ابراهیم ځدران په میدان کې شتون لري. ډېر خوندور په زړه پورې روان دي. خپل اتلانو ته دعاګانې کوي ترڅو بریا د افغانستان په ګټه پای ته ورسیږي. که مو چیرې دغه ویډیو خوښ شوې ده، په چینل کې نوی یاست نو حتما زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.